طالبانو د ټاکنو په هکله مهم اعلان. په داسې حال کې چې د طالبانو تحریک په افغانستان کې د واک د برخلیک ټاکلو لپاره د انتخاباتي بحثونو مخالف دی، په کابل کې د ګذر وکیلانو د ټاکلو لپاره د رایه اچونې له میتود څخه استفاده کړې ده. کابل ښاروالۍ پرون په یوه خپره کړې ویډیو کې کابل ښار د 14مې ناحیې د 40 ګذر د وکیل ټاکلو لپاره د رایه اچونې خبر ورکړی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ټاکنو له لارې د ګذر وکیلانو لړۍ په هغه سیمو کې ترسره کیږي چې یا د ګذر وکیل ونه لري او یا یې خلک له خپل وکیل څخه شکایت ولري. د طالبانو یو شمېر منتقدین بیا دوی تورنوي چې له دې بهیر څخه یې اصلي هدف د ګذر وکیلانو په توګه په نمایشي ټاکنو کې د خپلو نفوذي کسانو ګمارل دي. طالبانو د هېواد د برخلیک ټاکلو لپاره د ټاکنو د اصل مخالفت کړی، خو کابل ښاروالۍ ویلي چې د ګذر وکیلانو د انتخاب لړۍ په دې برخه کې د دوی د نوي طرزالعمل په اساس ترسره کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.